ستا د جنت د نعمتونو نظر زه درته وږي په جهان جاړم ستا د دوزخ له لړمانو توبه دا زمونږ د سترګو وړاندې ګوره څه تېرېږي دا زمونږ د سترګو وړاندې چیش غواړې زه مکتب غواړم زه سوله غواړم چې موږ زیرې موټر ته ضرورت ونه لرو او ټول وکړی سو په آزاد وګرځو نو دا وینه باید د دغه خویندو د دغه میندو ژړا قسم په خدای که زمانه برداشت کیږي عزتمندو والله نه پوهېږم چې زه څه ووایم خولې له مې سم نه راځي چې د دې طالبانو د څه ووایم ولې یار دوی دومره ظلم راغستی دی د افغانانو دغه باعزته خویندو میندو سره دوی څومره ظلم راغستی دی یار وخت په وخت دوی کله یو بهانې سره مخ کېږي کله بلې بهانې سره دوی سره یو همداسې اسلامي دلیل نشته دی چې دوی په ښځو باندې دغه سکولونه بند کړي او د دې تر څنګ دا د پرون چې کوم پرېکړه کړې وه ډېره بوږنوونکې پرېکړه وه په نجونو باندې چې کوم دی یونیورسټیانې بندې طالب ته دا ووایم چې یار ته څومره ناحق لري ته څومره بې تعلیمه انسان یې چې ته په زنانو باندې علم بندې په زنانو باندې چې کوم دی تعلیم بندې هغه الله چې موږ له هم حق راکړی او زنانو له هم حق راکړی ته د هغه نه آیا ښه پوهېږي چې ته په زنانو باندې چې کوم دی علم بندې نو دا د لوړو زده کړو وزیر چې کوم دی ندا صاحب د دې دا خبرې تاسو واورئ آیا دا د لوړو زده کړو وزیر به داسې وي لکه دا بې تعلیمه انسان چې دی راځئ د هغه بې مطلبه ناقصه خبرې اورو بیا پرې خبرې کوو ښځینه طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو سفرونه وه هلته بې اقامه وه او پر لارې باندې د سفر بې له محرمه لکه څومره بې وجدانه انسان دی یار ته ده ته وګوره د ده دا شکل د تعلیم یافته انسان نه دی یار دا پلمې ګوري د افغاني میرمندو باعزته ښځو دپاره څومره پلمې دوی ګوري چې محرم نامحرمه سړو سره دوی ورځې شپې تېروي دوی هغه حجاب هغه شانې نه مراد کوي ظالمه د خدای موږ الحمدلله مسلمانان یې که ته راته ووایې که ته راته ونه وایې نو زموږ میرمندې چې کوم دی په حجاب کې ګرځي الحمدلله زموږ د میرمندو خپې هم چا نه دي پوندې هم چا نه دي لیدلې لا تر اوسه نو که ته یې او که ته نه یې الحمدلله موږ مسلمانان یې موږ پښتانه یې موږ کې غیرت دی نو ته ستا د داسې خبرو ته څه ضرورت دی ته لا د لوړو زده کړو وزیر نو عزتمند دوی سره نورې بهانې نشته دی بس دغه ښځې رانیولې دي کله یې په یوه پلمه باندې محدود